په سیمه کې د ونیو خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د روان مالي کال د سلواغې میاشتې په بهیر کې د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 380,489 متري تنه انتقالات ترسره شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 312,350 تنه، اقینې بندر له لارې 28,133 تنه او د تورغونډۍ بندر له لارې 20,595 تنه چې ټول ټال 328,253 تنه نفتي او خوراکي توکي دي هیواد ته وارد شوي او همدارنګه په یاده موده کې 3,214 تنه تجارتي مالونه صادر او ترانزیت شوي دي. د مالیې وزارت له لوري د 1403 مالي کال لپاره د بودیجوي واحدونو 60 پراختیايي پروژې تایید شوي دي. د طالبانو حکومت په غزني کې 2 کسان قصاص کړي. یونما ویلي د اعدام سزا د ژوند له بنسټیز حق سره د تضاد کې خبره ده. د طالبانو حکومت کې د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی او د خپل حکومت له لوري د نجونو د تړلو ښوونځیو د برخلیک معلومولو غوښتنه یې کړې ده. وروسته له هغه چې امریکا د سې شنبې په ورځ په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ، د چین حکومت پر امریکا سختې نیوکې کړې دي. پاکستان کې د ائتلافي حکومت په جوړولو هوکړه شوې. سرچینو ویلي شهباز شریف به لومړی وزیر او آصف علي زرداري به ولسمشر وي.